نن چهارشنبه د چنګاښ د 23 او د جولای 14 نیټه ده. د خبرونو سرټکی. د جګړو له امله افغانستان له بشري ناورين سره مخ دی. د لویو ښارونو چارې دي د تفاهم په اساس طالبانو ته وسپارل شي. او ایران له امريکا سره د سياسي بنديانو تبادلې ته تيار دی. سلامونه، زه قدرت الله هاشمي یم، تاسو د ځلانيوز خبري ساعت ګورئ. ملګري ملتونه وایي افغانستان له بشري ناورين سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري په راپور کې ویلي چې روان کال د جګړو د شدت له امله لسګونه زره افغانان بې ځایه شوي دي. د سرچینې په خبره د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 280,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر 3.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو عالی کمشنري د خلکو د بې ځایه کېدو ستر لامل روانې جګړې بولي او په وینا یې څومره چې جګړې ډیریږي دومره د بې ځایه شوو کسانو شمیره هم لوړیږي چې ورسره جفت د بشري ناورین خطر هم مخ په لوړېدو دی. دغه نړیوالې ادارې پر مرستندویه مؤسسو غږ کړی چې له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره همغږي ډېرې کړي. ملګري ملتونه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه بې ځایه شوو وګړو ته تر اوسه ان د لومړنیو خوراکي توکو مرستې هم نه دي رسیدلي. د بادغیس او کندهار ولایتونو مرکزونه لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ د بادغیس ولایت مرکز قلعه‌نو اړوند سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره شول چې ګڼو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او پر کندهار ښار هم د طالبانو بریدونه په شا تنبول شوي دي. د ولایتونو په ښارونو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه داسې وخت دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي امیر خان متقي په غږیز پیغام کې غوښتنه کړې چې د لویو ښارونو کې د جګړې مخنیوي لپاره د لویو ښارونو امنیتي چارې د تفاهم پر اساس دوی ته وسپارل شي. تر اوسه حکومت د امیر خان متقي د دغو څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په هلمند او د کندي ولایت کې د نوموړي څرګندونې د حکومت له غبرګون سره مخ شوې وې. او امریکا وایي ایران له هغو زندانیانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي چې د دغه هیواد په زندانونو کې دي او ډیری امریکایي او یا د امریکا د متحدو هیوادونو تبع دي. سرچینه وایي چې ایران پر دوی بېرحمانه ظلمونه کوي او ترڅنګ یې داسې جزاګانې ورکوي چې له لارې یې غواړي پر امریکا او ملګرو هیوادونو فشارونه راولي. بلخوا د ایران حکومت بیا ویلي چې دوی له امریکا سره د زندانیانو پر خوشي کولو او یا تبادلې خبره کوي. د سرچینې په وینا ایران غواړي پر امریکا او نورو هیوادونو کې له ایرانی حکومت سره د اړیکو او یا بندیزونو ماتولو په تور نیول شوي کسان خوشي کړل شي. نو دوی به د امریکایي وګړو د خوشي کولو په اړه بحثونو ته ادامه ورکړي.